فیسبوک مونټایزیشن څنګه کیږي، څونه فالوور غواړي، څونه واچ ټایم غواړي، یعنی د فیسبوک نه پیسې څنګه ترلاسه کیږي، ټوله طریقه سره ټوله کرایټیریا څه ده، نو ټول معلومات انفارمیشن د شریک کوم په دې ویډیو کې. نو ویډیو رس تر اخره پورې وګورئ او د خپل مرګرو سره هم شریک کړئ. ټول نه پیله کومه تاسو ګورئ دلته کې تاسو ته د سکرین ریکارډینګ هم خایم دلته کې. اوس دلته کې تاسو ما سره ګورئ د ټول نه پیله خبردار چې پاکستان یا افغانستان کې دا ویډیو تاسو ګورئ د زماره نو کومه په دې لیست کې وګورئ په دې کې زموږ سره پاکستان شته، په الیجیبل لیست کې د لیست زما سره ګورئ او نه پکې پاکستان شته نه افغانستان په دې لیست کې شته. ان فیسبوک په مونټایزیشن لیست کې پاکستان او افغانستان نشته په الیجیبل کنټری کې. نو اوس ټول پیله خبردار کبنه سبا کې سو پیج مونټایز کوي هغه ور سعودي دوبۍ نه د بل مکتله اډمین اخلي یا خپل ټول پیج هغه ته ورکوي چې هغه هغه نه ولا مینج کوي بینک اکاونټ هغه زیوي او ټول ډیټیل د هغه زیغه یوز کوي ورلا هغه نه بل ویډیو اپلوډ کوي پیج بولا کنټرول کوي نو بیا کې دي شي. ها اوس بل خبردار نه چې هر ادا بټول مرداسي مطلب پاکستان کې افغانستان کې بدا فیسبوک مونټایزیشن چې کوم وي دا بنوي هنو په پاکستان کې چې کوم دا فیسبوک دا وایي چې مونږ ډیر زر نوی ملکونه چې کوم هغه اډ کول والیو هغه ملکونو کې پاکستان هم دی. نو پاکستان کې اوس مونټایزیشن ملاو شوی د دغلو خلکو ته. نو پاکستان په پورا الیجیبل لیست کې سلګ وخت پس کې د سمیاشتي پس دا اډ شي نو ډېر زر پاکستان اډ کېدو ولې په دغه الیجیبل لیست کې. نو بیا پاکستاني موږ دلته کې ډایرکټ خپل ملک نه خپل پیجونه مونټایز کولای شو. نو بیا د افغانستان څوک وي هغه هم داسې کولای شي چې د پاکستان نه څوک اډمین واخلي یا پاکستان کې چې خپل پیج ورکړي او د دې نه ولاغه بالکل پیج چلوي او ډالر ته هغه ترلاسه کوي. ها نو ټول په تاسو کرایټیریا اوس خبره کو د کرایټیریا مطلب څونه فالوور غواړي څونه واچ ټایم غواړي هغه ته هم وایم. ګورل کې زه درازم د خپل پیج ته راغلم د زمون فیسبوک پیج دی. اوس دلته کې زه په مونټایزیشن باندې کلیک کوم او دلته راځم د مونټایزیشن کرایټیریا ګورم چې د زمون څونه فالوور غواړي څونه واچ ټایم زمون منټ غواړي. اوس دلته کې ګورئ د کې یو انستریم اډ پر ان ډیماند نو کوم ویډیو چې موږ ګورو په دې کې فیسبوک کې د اډز راځي د لپاره څونه کرایټیریا ده. ټول نه پیره دا چې دی الیجیبিলিټي فالوورز څونه غواړي د زمون غواړي لزره فالوور لزر ټوټل زمونه فالوور غواړي. اوس دین هغه غواړي اند مطلب نور زمونه سو غواړي 6 لک شپږ لک دا تقریبا زمونه واچ ټایم منټ غواړي شپږ لک منټ چې کوم وي زمون په تیرو 2 میاشتو کې د چې راغلي ګورل دي کله چې 60 ډیز نو تیر 2 میاشتې چې کوم دي پتا کې زمونږ پیج باندې مطلب شپږ لک واچ ټایم منټ وي سټ لکه زم د ویډیو کانې چې څو ګوري تاسو دا ویډیو ګوري دا د منټونو چې کومه د حسابيږي دا دونه ګران نه دي فرقيږي او چې پیج باندې لګي ویډیو کانې مخکې ورل شي دا د کرایټیریا دي دغه بس نو څه خاص نشته او بدینه خو چې 15 اکټیو ویډیو کانې په پیج کې خامخا وي مطلب 5 اکټیو ویډیوز ان یور پیج 15 ویډیو کانې په پیج کې خامخا دا وي دینه په کې مطلب کمی نه وي. د درې خبرې دي چې د پیج کې او کرایټیریا هم د کم الیجیبিলিټي چې کومه ده نو دا ماته ستول چې څنګه سعودي دوبۍ د نن سبا کې اغه نه اډمین علي او پاکستان هم ډیر زر اډ کېدو ولې د بیا موږ د خپل ملک نه هم د خپل پیجونه دلته کې مونټایز کول شو. نو زما پیج کم دی هم دا هم پیل نه مونټایز دا ان شاء الله هم ضرورت مونټایز کوم کله پاکستان کې مونټایزیشن دلته کې راغلي دغه سم انفارمیشن او معلومات تاسو سره شریک کړل د فیسبوک مونټایزیشن حواله سره. نو ویډیو څه خوښ وي ویډیو سره لایک کړئ خپل مرګرو سره هم شریک کړئ. ان شاء الله ملاقات وکړي بل ویډیو کې د الله فمان.